یو سړی به بازار کې لګي خپل تجارت به کوي د حلال رزق به ګټي 1 روپۍ 2 روپۍ ګټي ماښام له به حلال رزق راوړي موږ به کوشش دا کوو چې د حلال رزق څنګه بند کوو د هغې دپاره به لګیایي کمیټیانې به جوړېږي د هغې دپاره به لګیایي خلک به بندوبستونه به کوي د خلکو حلال رزقونه به بندوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې خلک چې د هغې په لاسونو کې چابکونه او خلک وهي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت خوشبو هم محسوسه نه کړي داسې خلک او ته چا باندې د حلال رزق بندې الله رب العالمین به تا نه ذلیله کوي اخو مظلوم شلو هغه خو به طاقت نه خو د هغه چې کوم آواز الله رب العالمین ته رسي هغه آواز الله رب العالمین وی لانصرنک ولو بعد حین خامخا زه به ستا مدد کوم اگر که څه وخت بعد ولې نه یم دې وجې نه ډېرو خلکو له الله رب العالمین طاقتونه نه ورکوي کمزوري په دې کمزورتیا کې دا ظالم یو په دې کمزورتیا کې دا د خپل وس ظلم کوي الله رب العالمین دله ځکه طاقت نه ورکوي الله یې ذلیله کوي ځکه الله رب العالمین ته پته ده که دله ما طاقت ورکړلو دا رالګي د نورو خلکو اسباب د زندګۍ خرابوي ځان نه ماران جوړول نه دي پکار مار بل له ټک ورکوي خو په دې کې دله هېڅ فایده نه وي چې ما دله ټک ورکړلو دله څه فایده میلاوه شوه نه دله فایده میلاوي بلکې هغه له نقصان ورکوي نو بعضو انسانانو مثال لکه د ماري صرف ټک درکوي دې ته سوچ نه کوي چې دا زه څه کومه دا زه په کومه لار باندې روان یم آیا اسلام ماله دا اجازه راکوي آیا عقل ماله دا اجازه راکوي آیا معاشره ماله د دې اجازه راکوي آیا زما پښتو ماله د دې اجازه راکوي والله لازم که په یو معاشره کې هم دا شته دی چې ته یو مسلمان له ضرر ورکوي یو انسان له ضرر ورکوي هغه انسانیت هم انسان له دې اجازه نه ورکوي نو ولې سړی ځان نه داسې جوړ کړي چې د بل مسلمان په تکلیف باندې واقع شي